بسم الله الرحمن الرحیم. د 2000 کال اوومه میاشتې 15 تاریخ دا د سید جمال الدین افغان د ښارګوټي د دریم فاز هغه د جامع جومات ځمکه ده چې د زورواکو لخوا دغه دوه نمرې چې کومې سنګکارۍ دي شوي دي غصب شوي دي او د دریم فاز د اوسیدونکو لخوا اوس دغه ارضي ډول جومات جوړ شوی دی. دوی هم غواړي د حکومت چې په دې ځمکه کې ورسره همکاري وکړي چې تر څو په دې جومات باندې کار شروع شي. صرف مشکل د جومات نه دی، مشکل د نورو کلینیکونو هم دی. کلینیکونه، مکتبونه او داسې نور شیان هم د زورواکو لخوا غصب شوي دي. او راځو مخامخ دیوال تاسو چې کوم وینئ دا هم د بیخي لنډ دی، بیخي وړوکی دیوال دی چې زیاترې د غلاوې پیښې هم دلته کېږي. او بل دغه د برق مسله سوه. د برق مسلې ته که موږ وګورو تقریبا پایې لګېدلي دي. تقریبا 2 کاله مخکې خلکو نه د کورونو په سر $1000 هم غونډ شوي، خو اوس پورې د برق معلومات نشته. په دې کې ستاسو توجه غواړو. مننه.